د لوی څښتن تعالی جل جلاله په نامه. درنو زده کوونکو، بیا هم خپل چینل ته د ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته ښه راغلاست. په دې لوست کې به موږ د عمومي کیمیا لومړی لوست لولو، په دې هیله چې د لوست تر پایه زموږ سره پاتې شئ. لومړی به راځو د لومړي لوست موضوعاتو ته. په دې لوست کې شامل موضوعات چې دي: د کیمیا تعریف دی، ماده ده، د مادې فزیکي خواص، کثافت چې کثافت برخه کې به سوالونه هم حل کوو، برقي هدایت او حرارتي هدایت. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې په دې لوست کې لولو. نو راځئ چې لوست شروع کړو. لومړی موضوع چې موږ یې په دې لوست کې لولو هغه ده د کیمیا تعریف. کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیبونو او په هغې کې د رامنځته شوو کیفي بدلونونو څخه بحث کوي. مخکې تر دې چې د کیمیا تعریف تشریح کړو، نو راځئ چې لومړی ماده وپېژنو چې ماده څه ده. هر شی چې کتله ولري او په فضا کې ځای ونیسي ماده بلل کیږي. مطلب دا دی هر شی چې وزن ولري او حجم ولري او په فضا کې یو ځای ونیسي، نو دې ته موږ ماده ویلی شو، لکه اوسپنه، لرګی، اوبه او داسې نور شیان. مثلا تاسو به په دا تصویرانو کې وګورئ، دا ټول شیان یوه ماده ده. لکه د فوټبال ټوپکی، دا یوه ماده ده ځکه چې هم وزن لري او هم کتله لري. یا ګلان، یا دا موټر او یا هم اوبه، دا ټول هغه شیان دي چې موږ دې ته ماده ویلی شو. نو اوس به راشو د کیمیا تشریح ته، تعریف ته. تشریح دا ډول ده چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت څخه بحث کوي. مثلا د ترکیباتو په برخه کې یو شی په نظر کې نیسو، لکه اوبه. موږ ته پوښتنه پیدا کېږي چې اوبه له څه شي جوړې دي. دې پوښتنې لپاره د کیمیا علم موږ سره مرسته کوي چې د اوبو ترکیبات او خواص وپېژنو. نو د کیمیا علم موږ ته وایي چې اوبه له هایدروجن او اکسیجن څخه جوړې دي. د کیمیا علم لپاره نور تعریفات هم شته، خو تر ټولو قوي او مفهومي تعریف یې همدا دی. نو هیله لرم چې په دې برخه باندې پوهېدلی وای. نو راځو بل مطلب ته. بل مطلب دی د مادې خلاصه. ښه، اوس به راشو د مادې په اړه به لنډ معلومات تاسو ته درکړم. هر هغه شی چې وزن او حجم ولري هغې ته ماده ویل کېږي، او زموږ په ماحول کې ټول شیان چې وزن او حجم لري هغې ته ماده ویلی شو، لکه کمپیوټر، بایسکل، د مکتب بکس، میز، چوکۍ، تباشیر، تخته پاک، تخته او هر هغه شی چې وزن او حجم ولري موږ هغې ته ماده ویلی شو. په فضا کې یو ځای ونیسي. په فضا کې یو ځای نیول څه معنی؟ یعنې مثلا موږ خپل بکس په میز کې ایږدو، نو کله چې بکس په میز کې کېښودلو، نو دې بکس په میز کې یو ځای ونیولو، نو د میز یوه برخه یې ونیوله، نو دې ته موږ ماده ویلی شو. او بکس هم وزن لري. نو هیله لرم چې په مادې باندې هم پوهېدلی وای چې ماده څه ته ویل کېږي. بله موضوع ده د مادې فزیکي خواص. هغه تغییرات چې په هغې کې د مادې اصلیت او ماهیت تغییر ونه کړي، مګر ظاهري شکل د مادې تغییر وکړي، د فزیکي خواصو په نوم یادیږي. مطلب دا دی که چیرې موږ یو کاغذ راواخلو، یو کاغذ، او دې کاغذ ته اور ورکړو، نو دا کاغذ به ایرې شي، خاورې به شي. نو دا کاغذ کې چې کوم تغییرات راغلل دې ته موږ کیمیاوي تغییرات وایو، چې دا به په راتلونکي لوستونو کې لولو چې کیمیاوي تغییرات کوم دي او څه اغېز لري. خو که چیرې موږ دا کاغذ په لاس کې ونیسو او څو ځایه قات قات کړو، نو په کاغذ کې کیمیاوي تغییرات نه دي راغلي، بلکې فزیکي تغییرات راغلي دي. دا څرنګه؟ مثلا کاغذ په دا شکل باندې دی، او کله چې موږ قات قات کړو نو کیدای شي دې شکل ته راشي. نو کله چې دې شکل ته راغلو، کاغذ خپل اصلي خاصیت له لاسه نه دی ورکړی، یعنې همغه کاغذ دی، خو یوازې ظاهري بڼه یې بدله شوې ده، چې دې ته ظاهري شکل د مادې ویل کېږي. او کوم تغییرات چې په دې کې راځي، نو دا د فزیکي خواصو په نوم یادیږي. خو دا فزیکي خواص کوم دي؟ نو راځئ چې اوس دې په اړه بحث وکړو. لومړی فزیکي خواص چې کومه موضوع ده هغه دی رنګ. د مادې یو فزیکي خاصیت دی چې د موادو په تشخیص او پېژندلو کې پکارېږي.
رنګ د مادې د فزیکي خواص څخه یو خاصیت دی او دا د موادو په تشخیص او پېژندلو کې پکارېږي. مثلا لکه یو کمپیوټر دی په سور رنګ باندې او بل کمپیوټر دی په شین رنګ باندې، نو موږ دا دواړه کمپیوټرونه چې نوم یې یو هم وي د رنګ په پېژندلو سره یې موږ سره تشخیص کولی شو. بله موضوع ده خوند یا ذایقه هم د مادې له فزیکي خواص څخه ده چې د ذایقې په واسطه هم مواد له یو بل څخه جلا کېږي. مثلا د بورې خوند خوږ دی او د شړومبو خوند هم کله تروش وي او هم کله لږ خوږ خوند لري. نو موږ بوره او شړومبې له یو بل څخه د خوند په واسطه جلا کولی شو. او یا هم مثلا مالګه په نظر کې نیسو، مالګه او بوره که چیرې موږ ته دا دواړه مادې راکړل شي او ووایي چې کومه یو مالګه ده او کوم یو بوره ده، نو موږ کولی شو چې د خوند او یا ذایقې په واسطه د دواړه مادې له یو بل څخه جلا کړو. دریم موضوع چې په فزیکي خواصو کې ده هغه ده بوی هم د مواد د فزیکي خواصو له جملې څخه دی او مختلف مواد په مختلفو بویونو پیژندل کېږي. مثلا که تاسو چېرې لیدلی وي د ډېرو تیزابو بویونه چې وي هغه ډېر تیز وي او ډېر تیز بوی لري، خو ځینې مواد هم شته چې هیڅ بوی نه لري لکه اوبه. نو تیزاب او اوبه موږ کولی شو د بوی په واسطه له یو بل سره تشخیص کړو. څلورم موضوع ځلا د فلزونو فزیکي خاصیت دی. ځینې فلزات د ځلا لرونکي دي لکه سپین زر، سره زر او داسې نور، مګر غیر فلزات ځلا نه لري لکه سلفر او داسې نور. ځلا هم د فزیکي خواصو له جملې څخه یو خاصیت دی چې فلزات ډېر ځلا لري لکه سپین زر، سره زر او داسې نور فلزات چې دا ځلا لري، خو غیر فلزات ځلا نه لري. غیر فلزات لکه پلاستیک دی، کاغذ دی او یا داسې نور مواد. خو دا غیر فلزات چې ما تاسو ته وښودل دا یوازې په عیني شکل باندې و، خو سلفر او داسې نور چې دي دا ټول په کیمیاوي جدول کې شته. نو دا اوس د فزیکي خواص څخه څلور مهم فزیکي خاصیتونه چې په کانکور کې هم له دې برخې څخه پوښتنې راغلي دي. راځو بلې اړینې موضوع ته. بله اړینه موضوع ده کثافت یا کثافت، خو اصلي نوم یې کثافت دی. د حجم په واحد کې د یو جسم کتلې ته د همغه جسم کثافت ویل کېږي. دا یې تعریف دی. یعنی که چیرې موږ حجم په کتلې باندې ونیسو نو دې ته کثافت ویلی شو. که تاسو پرې پوهېدل نه وای نو موږ باید تعریف په عیني شکل باندې درته وښیو. بله موضوع ده چې نوټ دی د تودوخې د درجې په تغییر سره کثافت تغییر کوي. دا نوټ ډېر اړین دی، دا درسره ونیسئ ځکه د 1495 کال د کانکور په فورمو کې راغلی و چې کثافت په کوم اصل سره تغییر کوي. نو دغه موضوع به تاسو انتخاب کړئ که چیرې راغلو د تودوخې د درجې په تغییر سره. کثافت په دغه فرمولې سره محاسبه کېږي، یعنی د کثافت فرموله دغه ده: ډي مساوي کېږي M پر V. اوس راځو د کثافت مکمل تشریح ته. کثافت څه ته وایي؟ اصلا د حجم واحد کې د یو جسم کتلې ته د هماغه جسم کثافت ویل کېږي. مثلا موږ ته پوښتنه راځي چې دا د اوبو په سر ولې بیړۍ نه ډوبېږي او کستن کېږدو او کستن چیرې موږ اوبو ته وشړل نو دا ستن به په اوبو کې ډوبه شي، خو یوه بیړۍ نه ډوبوي. دا په دې خاطر چې د بیړۍ کثافت د اوبو پر نسبت کم دی او دغه اصل ته موږ کثافت ویلی شو. خو د کثافت مهم اصل دغه دی چې دا فورمول موږ زده کړو او پوښتنې پرې حل کړلی شو. نو راځو یو مثال پرې حل کوو. بخښنې سره اول به دا فورمول درته تشریح کړم، هغې نه وروسته به موږ مثال درته حل کړو. فورمول دا رقم ته دی چې ډي مساوي کېږي M پر V. په دې فورمول کې ډي یا ډینسټي کثافت ته ویل کېږي، M یا ماس کتلې ته ویل کېږي، V یا ولیوم هم حجم ته ویل کېږي. مثال راکړی یا پوښتنه ده چې د یو شي کتله یا M مساوي کېږي په 100 ګرام باندې او حجم یې یا V مساوي کېږي 15 ملي لیتره. د دغه شي کثافت معلوم کړئ. یعنی یو شی دی
د دې کتله یا وزن دی 60 ګرامه او حجم یې 15 ملي لیتره دی. نو د دغه شي کثافت معلوم کړئ. حل یې په دا شکل باندې چې موږ لومړی راځو ټول واحدات یې لیکو. واحدات دا رقم لیکو چې لومړی لیکو m 60 ګرامه، v 15 ملي لیتره او چې نامعلوم دی ډنسټي یا کثافت. حل d مساوي کېږي m پر v سره. ښه نو d مساوي کېږي په د m په ځای خپل قیمت لیکو چې دی 60 ګرامه، یعنی د m پر ځای خپل قیمت ولیکلو d مساوي کېږي 60 ګرامه او د v پر ځای هم خپل قیمت لیکو بیا 15 ملي لیتره. اوس نو d مساوي کېږي په 60 پر 15 ضرب ګرام پر ملي لیتر. دا موږ ته اوس اړین نه ده، یوازې اړین دغه محاسبه ده چې باید حل کړو. نو په دا شکل باندې حل کوو چې 60 به د 15 سره موږ اختصار کړو، سمه ده، یو ځلې 15 15 او 4 ځلې 15 هم 60. نو 4 چې پر یو وشو 4 کېږي. نو دې سوال ځواب دی 4 ګرامه 4. ښه لکه څرنګه چې موږ پوښتنه وکړه، د پوښتنې ځواب شو 4 ګرامه پر ملي لیتره، یعنی زموږ دغه شی چې کوم کثافت لري هغه دی 4 ګرامه پر ملي لیتره. بیا هم زموږ ځواب دا شو ګرام کتله او ملي لیتر هم حجم. هیله لرم چې د پوښتنې په حل کولو باندې پوه شوي وئ. که چیرې تاسو له دغه رقم پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو یوازې دغه فرمول کې واچوئ او حل یې کړئ. او که چیرې کوم بل واحد نامعلوم و، مثلا m هم درکړی و، d هم درکړی و او v نامعلوم و، نو یوازې د کسرو او یا هم د تناسب په ګټه اخیستنې سره v دلته راولئ او d هم دلته راولئ. ښه راځو بلې موضوع ته. بله موضوع ده برقي او حرارتي هدایت. هغه جسمونه چې تودوخې ته هدایت ورکوي د تودوخې د هادي په نوم یادیږي. هغه جسمونه چې برق ته هدایت ورکوي د برق هادي په نوم یادیږي، لکه اوسپنه، المونیم او داسې نور. ښه تودوخې ته هدایت ورکوي د تودوخې د هادي په نوم یادیږي. مثلا مونږ که چیرې په یو ګازي منقل باندې اور بل کړو، نو که چیرې مونږ یو خطکش اوسپنیز خطکش دې باندې ونیسو، نو ورو ورو حرارت او تودوخه په دې کې انتقال کوي او له یو ځای څخه او د خطکش له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ورو په ورو ډیریږي او ځي چې دا خطکش دې ته هدایت ورکوي. همدارنګه که چیرې مونږ همدغه اوسپنیز خطکش په یو برقي سیمه کې ونیسو، مثلا یو ساکټ ته یې ور ونیسو چې دې ساکټ لاینونه راوتلي وي، نو مونږ ته اتومات برق راکوي چې دا هم د برق د هادي په نوم یادیږي. نو ځکه وایي چې اوسپنه، المونیم او داسې نور دا ټول د حرارت او برق هدایت ورکوونکي دي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې ګټه او مطلب مو ترې اخیستی وي. نور درسونه له لاسه مه ورکوئ او زموږ له چینل څخه یې درته ډاونلوډ کړئ او کیمیا په بشپړ ډول زده کړئ. له کتو، اورېدو او زده کولو څخه مو یوه نړۍ مننه.